تازه خبر طالبانو په افغان میرمنو یو بل بندیز هم اعلان کړ. هم دې ویډیو کې در سره شریکوو، ویې ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر خلکو د قیوداتو د وضع کولو په دوام طالبانو نن په هرات کې ښځینه خیاطانې له کار کولو څخه منع کړي او ورسره خوا کې د جوماتونو د برېښنا د لګښتونو ورکړه پر ځای خلکو جبري کړې ده. د ځایي سرچینو په حواله د ښځینه خیاطانو د کار بندېدو امر د طالبانو د امر بالمعروف ځایي ادارې کړی دی. د دغې ادارې منصوبین نن په هرات ښار کې د ښځینه خیاطانو کار ځایونو ته ورغلي او ورته یې ویلي چې دوی کار حرام دی. ویل شوي چې طالبانو ښځینه خیاطانو ته حکم کړی څو خپلې هټۍ وتړي او له دې وروسته فعالیت ونه کړي. په یوه بل اقدام کې د طالبانو ځایي چارواکو د هرات خلکو ته ویلي چې وروسته له دې باید د خپلو سیمو د جوماتونو پیسې خپله خلک تحویل کړي. طالبانو خپل دغه امر د هرات ښار د ګذر وکیلانو سره شریک کړی او د عملي کېدو غوښتنه یې ورڅخه کړې ده. تر دې مخکې د هرات د جوماتونو د برېښنا پیسې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست لخوا ورکول کېدې. طالبانو دواړه پرېکړې په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر 20 میلیونو ډېر افغانان د خوراک کافي خواړه نه لري او هره ورځ زرګونه تنه نور د بیکارۍ او بې سرنوشتۍ له کبله په خطرناکو لارو له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته ځي. طالبانو د خپلو دغه پرېکړو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.